لومړی، موږ ټول هیله لرو، موږ ټول هڅې کوو، خپل ځان او روان کې د یو استعداد پشتون باور لرو. موږ ټول په دې تلاش کې یو چې بدلون رامنځته کړو او نور خلک تر خپل اغیز لاندې راولو، او تر دې پورې هڅه کوو چې نړۍ په یو بهتر مکان باندې بدله. په همدې لحظه کې له خپلو غوښتنو څخه یوه په یاد راوړه. ښایي چې دا غوښتنه دې هغه هیله وي چې نوره دې له یاده وتلي. څه فکر کوې که چیرې دا غوښتنه ستا په وجود کې د یوې هیلې په ډول پاتې وه؟ ستا په ژوند کې به څه حالت راغلی؟ د دې کتاب په همدې پاڼه کې ودرېږه او یوازې له هغه څه نه چې په ژوند کې یې د زړه له تله غواړې یوه هیله او خوب جوړ کړه. په هغو فکر وکړه او په هغو کې ډوب شه.